د زیربنایي پلانونو د شریکونې تخنیکي بورډ لومړنۍ ناسته ترسره شوه. د زیربنایي پلانونو د شریکولو تخنیکي بورډ لومړنۍ ناسته د عامه پانګونې عمومي ریاست سرپرست محمد صابر نثار او د زیربنایي مشارکت ریاست سرپرست مصطفی شیرزاد په مشرۍ د مالیې وزارت په خبرحال سالون کې ترسره شوه. په دغه ناسته کې چې د بېلابېلو وزارتونو او دولتي ادارو استازو ګډون کړی و، د عامه پانګونې عمومي ریاست سرپرست محمد صابر نثار د زیربنایي پروژو د پلانونو د شریکولو او په پلانونو کې د لومړیتوبونو د پیژندلو او د سکتوري وزارتونو او ادارو ترمنځ د لا ډېرې همغږۍ په رامنځته کولو ټینګار وکړ او د 1401 مالي کال لپاره یې د یاد ریاست په پلانونو خبرې وکړې. نوموړي وویل وقتی که ما شریکسازی زیربنا میگیم، شریکسازی زیربنا در کدام مراحل باید صورت بگیرد؟ ما شریکسازی زیربنا را در قدم اول در مرحله پلانگذاری میکنیم. زمانی که ادارات محترم پلان جور میکنند، در اونمو قدم نخست که وقت نو در پلان میگیرند، اونمو ما میخواهیم که لیستی پروژه را داشته باشیم. ورپسې د ناستې ګډونوالو د ستونزو او نظرونو شریکولو ترڅنګ وړاندیز وکړ چې د بنیادي چارو د ترسره کېدو په موخه د یو واحد پلان ترتیب شي. د غونډې په وروستیو کې پریکړه وشوه تر څو اړوندې ادارې د 1401 مالي کال لپاره اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او د یاد کال د وریځو 10 نیټې د لازمو پریکړو ترسره کولو په موخه له مالیې وزارت سره شریک کړي.